قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو عملونو اساس پر نیت ولاړ دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د حیا له لاسه ورکړه نو بیا د زړه څه غواړې هغه کوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان پر بل مسلمان پنځه حقونه لري. اول د سلام جواب ورکول، دوهم د ناروغۍ پوښتنه کول، دریم جنازې پسې تلل، څلورم دعوت مدد، پنځم پرنځي ته رحمک الله ویل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل جلاله په نسبت تر ټولو غوره عملونه هغه دي چې همیشه یې که څه هم لږ وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی پر هغه چا رحم نه کوي څوک چې پر نور خلکو رحم نه کوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رحمت ملائکه هغه کور ته نه ننوځي چې هلته سپی یا مکس وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس به جنت ته نه داخليږي چې شغلخور وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د ښو اخلاقو خاوند وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلوي پرې کوونکی به ابتداء جنت ته داخل نشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د مؤمن لپاره زندان او د کافر لپاره جنت ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ظلم به د قیامت په ورځ تورې تیارې وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن ورور ته روانې دي چې د 3 شپو یا 3 ورځې څخه خپل مؤمن ورور څخه ناسته پاسته بنده کړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د پرتوګ عالم کومه برخه چې د خنګرو څخه لاندې هغه پور کې وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن یو ځل څخه 2 ځله نه چیچل کیږي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم خير كله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د حیا له لاسه ورکړه بیا چې د بل څه غواړي هغه کوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء غنى النفس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حقیقي شتمني د زړونو اړخ ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان هغه دی چې ځان کنټرول کړي بلکې پهلوان هغه نه دی چې پهلوان هغه څوک نه دی چې ځان کنټرول نه کړي بلکې پهلوان هغه دی چې خپل ځان کنټرول کړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې داسې ژوند کوه لکه بېوزله یا لاروی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.